اسې بچی یو تپوس درته کوم دا راته ووایه که نه چې نبیالله ژوندی دی او که مړ دی یاره د عجیبه لار وزو شو چې ما په دې سترګو نه یې لیدلې خو شکر دی خلاصه شومه ترې نه نه خیر زه پنځه مې خو مالک پاتې شوی یم څه ګپ نه دی قدم راواله نو دا چې تاسو هلک کته نه او ډېر راباندې تنګ شوی وی چې داسې سړي له زه تاسو ورکولم یو نه نو حق رسېدلی دی دې نو خو نیمه خبره بچی یو دعا وچو خدای دې وبخي نه 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 ژوندی دی څنګه ژوندی دی ژوندی به وي بچی د دونه مودو شمانه دی لیدلې نو بیا ژوندی به څنګه وي هغه مور یې راته ویل چې ژوندی دی بل واده وله کوي بل واده به څنګه ورته کوي زه به ژوندی یم دی به بل واده کوي چې تاسو ما بل واده نه کوي که زما مطلب دا دی چې بس خدای را باندې خپل فضل و کرم وکړو پته نشته خدای خبر داجی نو اوس پته به دې عمر بل واده کوې ها دا عمر څه مې وګوره بچی که نه پته نشته څه کشته ده چا راکړه او مې خوړه او بس دا شی رانه جوړ شو نه نه زه به هغه مور ته اوس وایم صبر وکړه نه نه بچی پام کوئ پام ګناه ده هڅه ونه وي که په دې حالت کې ولیدم په ټکي به همداسې او دا ورته پته ولګېږي چې د خیره سره بل واده کوي نو بیا به د خیره سره خڅوي راپسې او کوټک به لاس کې نیولې زما د مور خواستې مر وخت سره درونې نو بس پرېږده باندې خدای خو مې د دغه دروند سرې نه وایم خلاص کړي بس داجي مور مې راغله جی مینه والو څنګه خوند یې و که نه ټول نه مخکې خو زه تاسو ټولو ته وایم السلام علیکم په خیره راغلی د لونګ امیر ستاسو د خوښې پروګرام کې تاسو ته وایم هرکلی او سرپرایز چې کوم و هغه تاسو په شروع کې تاسو ته پته ولګېده چې ستاسو دپاره کوم دومره غټ سرپرایز و هغه تاسو وکتلو ما خو وایي چې دا به زه تاسو لږ اول ښه ترساوم اول به زه ستاسو د زړه لږ داسې لږ غوندې ازارلم بیا به زه کیمره په دې باندې راولم خو هغه مونږ په خپلو کې دا فیصله وکړه چې مونږ د مڼې په شمار کومه چې ستاسو په فرمایش باندې په شمشاد ټلویزیون زما په خیال دا په لسم کو په 11 ځل باندې اونیر شو دا ډرامه تاسو ډیره زیاته خوښه کړه نو جناب اسماعیل شاهد صاحب نن موږ له ټایم راکړه موږ له وخت راکړه موږ د دې د شمشاد ټلویزیون د اړخ نه زه د دې ډیره زیاته مشکوره یم ډیره مننه کوم چې دوی دلته راغلل د هیڅ تعارف محتاج نه دي بلا ایوارډز یې اخیستي دي نه صرف د پېښور چینل نه بلکې د هر ځای نه دي ماشاءالله په خپل ښه کارکردګۍ باندې ایوارډ اخیستي دي او دې نه علاوه زموږ ګورنمنټ آف پاکستان هم دې له په ښه کارکردګۍ باندې امتیاز ورکړی ده دې نه علاوه پراید آف پرفارمنس ایوارډز یې اخیستي دي دې نه علاوه دې نور کم ایوارډز اخیستي دي دا به هم د دې نه تپوس کوو د ستاسو تعارف ورسره شوی یم دی خو راځئ چې یو ځل بیا ستاسو ملاقات ورسره وکړو زموږ ډېر خوږ دروند ډېر ښاغلی آرټسټ جناب اسماعیل شاهد صاحب مینه شم د ټول نه وړاندې زه د خپلو مینهوالو شکریه ادا کوم چې دې خلکو ما سره څومره مینه ده ما ته پته ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا د سلام نه پس زه لکه څنګه چې عام خبرې دي که نه دي لکه څنګه چې تاسو هر څوک راغواړي که هغه وزیر اعظم وي که هغه صدر وي که هغه معمولی سړی وي خو به دقه یو خبره کوي چې زه د شمشاد ټلویزیون شکریه ادا کوم چې زه دې سټوډیو ته راوغوښتم او ماته ډېر لوی عزت راکو ډېره زیاته ګرمي ده د خولو م راباندې باران دی پته نشته چې دا بجلي ولې نشته خو زه شکر الحمدلله ډېر ساعت پس بجلی راغه خو به هر حال ځکه چې ناوخته دی څه به کوو بغیر د دې نه کېږي نه نو اوس د پروردګار بیا لوډ شیډینګ کوي نه او دا پروګرام د پروردګار زر تر زره زموږ دا پروګرام به تاسو کتلی وي د سترګو نه به هم تېر شوي وي چې د دې څه طریقه کار دی او د ستاسو په تمه باندې سپیشلي په خصوصي توګه باندې موږ ته میلز راغلي دي فونز راغلي دي لیټرز راغلي دي چې اسماعیل شهید صاحب به خامخا دې پروګرام ته راغواړئ او زه د هغې کتونکو د اړخ نه زه تاسو ته وایم چې ډېره مننه چې تاسو نن دلته راغلی او لومبنی تپوس زما او زما د مینهوالو دا دی چې اسماعیل شهید صاحب دا شوق د اکټینګ دا شوق دا چېرته نه راغی نه اول خو زه د مینهوالو شکریه ادا کوم چې دوی مله دومره خطونو دومره وینا تاسو ته کړې چې دا سړی په کار دی چې دا چې موږ سره یو څو خبرې ولې نه خامخا به جي خبرې به کوو خو خیر لږ ګرمي لږه زیاته ده او لیونی سپیلنی چون خو خیر به هر حال دې دا تپوس وکړو چې لکه ته دې فیلډ ته څنګه راغی نو دا قدرتي کار دی کله چې زه پیدا شوم نو پړینګ په جړا شوم نو مور رانه تپوس وکړو بچي دا ولې دې وجړل مې مورې بس اوس ماله اجازت راکړه
د نن نه پس به زه فنکار جوړېږم او که اجازت دې مور ایران نه کو نو بس فنکاري لاړه نو بس خوا مینا خوا مور له اجازت راکو او د هغه وخت نه چې فنکار یم نو تر اوسه فنکار یم ماشاءالله ماشاءالله دې کې هیڅ شک نشته او دا هغه ټایم چې کله تاسو د فیلډ ته راغلی آیا د ستاسو په ذهن کې دا و چې زما نه به یو دومره ماشاءالله د پاکستان یو دومره غټ آرټسټ باندې جوړیږي چې لوی واړه ماشومان زاړه هر یو کس د ستاسو فین دی هر یو کس تاسو خوښوي تاسو خبر وکړه د غټ کنه نو ګوره غټ چې کوم دی جوړیږي څنګه چې هغه خوراکه ډېره زیاته کوي لکه روټۍ شوه که نه مطلب لکه خوراکه یادوم خو زما خوراکه سره زما خوراکه صرف او صرف فنکاری ده او زه دې خپلې فنکارۍ غټ کړې یم خپلې فنکارۍ ماشاءالله ماشاءالله او دا دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو زموږ په هغه آرټسټانو کې یئ چې تاسو همیش خپل فن سره ډېر زیات انصاف کړی دی هر یو کریکټر تاسو د زړه نه کړی دی او ډېر زیات په مینه باندې دی خپل هر یو کردار ادا کړی دی او د ټولو نه غټه خبره ماشاءالله زه به دې ته دا وایم چې دی داسې یو ټیمپو نه ده داسې یو ژبه نه ده چې دی پکې کار نه کړی هر قسم ټیمپو د مزې خبره دا چې دې ته څوک دا نه وایي چې یاره دا سکرپټ والو ما ته فلانی ټیمپو په دې کې پکار دی په خپله په سکرپټ باندې سټډي کوي هغې باندې کار کوي هغې نه بعد چې دی کله راشي او دی بیا خپله ټیمپو واوري نو پروډیوسر هم حیران وي او آرټسټان هم ورسره حیران وي نو دا ګاډ ګفټډ دا شی نه څنګه مینا دا د قدرت طرفه وي ګوره یو انسان دی که نه هغه جوړوي لکه فنکار له چې څه ورکړي نو هغه د جوړولو کوشش کوي خو دا مونږ چې څه کوو که نه دا بس الله بس لکه ګفټ کړي دي مونږ ته نو بس چې راله راکړي بس را شروع شو پرې ډډه 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 لکه اوس هماغه تاسو خبره وکړه نه چې لکه د دنیا لهجې ته کې لکه یو لهجه د هغه زما هغه څه ده زما خبرې ته غوږ کېږده خدای د بیخو بنیاد وباسه درته یو خبره کوم ته بله خبره کوي ته دا زما خبره خو واوره کنه دا اوس بیا لیکې او که بیا هغه راشي چې بل کردار درته میلاو شي هغه مینا ما باندې نه جوړېږي که دا باندې نه جوړېږي اوس به خولې باندې به څوک به ماته کوم خنجیر باندې اولاد دی ښه اوس هغه بل دی هغه افسرانو والا ده که نه تاسو ټولو ته پته ده چې تاسو ته کومه خبره زه کومه هغه به انشاءالله تعالی سر ته به زه رسوم دا پول به د خیره جوړېږي او بیا به ماتېږي ښه که بیا دغه والا شي نو ما خبرې ته غوږ کېږده بچې زه درته یو خبره کوم زه په دې نه پوهېږم خو چې کومه خبره درته وکړم په هغې به ضرور عمل کوې او که عمل دې ونه کړو نو بس کار دې خراب دی بچې دا بېله ټیمپو ده ښه بیا پکې مطلب دی لکه دا زموږ چې دا کومه تاسو دا کوم مڼې پشمار نو ظاهره خبره هغې کې چې دی نو اوس هغه اخر د 25 میخو مالک پاتې شوی یم څه ګپ نه دی قدم راواله دا بیله شوه نو داسې دا ماشاءالله په هر یو که هغه وګورې بیا لکه فل مولا اوس به دې نیم کم نو دا اوس دا بله او ماشاءالله ښه بیا پکې مونږ سندرې به هم پکې ویلې ښه دې کې چې بیا هغه د درېم مخلوق ټیمپو راشي داسې خبرې مه کوئ که نه ولې راله مازغه خرابوي د خدای نیکبخت و بل ورځ مې دا خبره وکړه نو څنګه در باندې بده ولګېده بس دی که نه خدای خاطر که ما سره دا خبرې مه کوو بد یې ښکاري نو دا اوس لکه هغه شی دی دا ماشاءالله او که سمې خبرې کوم لکه څنګه چې زه یم حاجي څنګه لې طبیعت ښه دی ټیک ټاک بس د الله احسان دی چې تاسو ښه یې نه ګوره یو ماشوم هسې خاندي مخه نه بچي ډېر ښه ډېر زبردست دا واقعي چې ګاډ ګفټډ دا ګفټونه وي داسې ډېر کردارونه دي که نه او لکه زما مازغو کې هم نشته خو چې ما ته کله سکرپټ میلو شي او سکرپټ زه وګورم د هغې مطابق بیا سوچ ورته کوو که نه چې څه به کوو څه به نه بلکل دا هم په ذهن کې شته ډېر زیات کار هم کړی دی اکثر د آرټسټ نه د خپلو ډرامو هغه تعداد ایر شي چېرې ما څومره ډرامو کې کار کړی دی ستاسو لومبنۍ کومه ډرامه وه یاره جي ما لومبۍ یو ډرامه وه دا نوم ما ته یاد نه دی که نه نو بس کار څو منډې تړې خو ما ډېرې والي دي ورپسې بار به ورته ناست وم که پرېښودو نه دننه وایي ته بار کښېنه بس یو ځل زه به د دې یو کیسه وکړم داسې حساب وکړه نه چې زه خو به تلم راتلم ټلویزیون له به تلم بار به ناست و بس خلکو هم بیا دوکه کولو که نه نو دی که اوس یو تن راووته دی هغه دی پروډیوسر راغلی ورشه
بس ما ورمنډه کوه حاجي السلام علیکم څنګه دی طبیعت ښه دی که نه ټیک ټاک یې ښې جوړې دي میں سر جی کمال ہم کار رہا کو کنا جی کی ہے کی لنے ناغا کنا میں کدین کو ڈرامی بکی ہے کنا کی ہے کنا ما ہوتے میں جی کار ممینا نہ سڑے لاڑو دی کیا بولا میں یار وہ سنگ سڑے ما ہوتا ڈرامی دا پارو وی لاوتے خانہ دی وی خراب ہے دا غو دا صفائی والا کنا وی دا لکم شوق هم شوق دومره زیات و ډیر زیات شوق هم وکړ دې تم نه کته چې دا سړی مطلب د چوکیدار دی جمعدار دی هر څوک چې دی جمعدار دی چوکیدار دی خو مونږ ورمنډه واله کنه خو ما ډیر سټرګل کړی دی ډیر زیات سټرګل مې کړی دی ا د ډرامې خبره ده کومه نه یره د فرمان الله جان صاحب یو ډراما وا او یو وا جان سویل صاحب کړی وا نو هغه کې خو معلوم لکه دا شروع ورځې سٹارټ کنه چې راغم یو مکالمه ویلي او دنیا می خبر کړی او مې ټي وي ته کې نه د خیر ټي وي ګانو ته کې نه کړي نو بس هغه مکالمه دا وکنه پولیس والو هم پکې سپي جی مزه سه ولاړو ما پاسا مدامي ویلې کنه او بس ختم نو ټول می عمره وی چې آرټیست نه د یو مکالمه نمبر اخی اور جی کنه بس ماته پاسا او په دنیا مې خبر کړی دا چې دنیا ټول ناستي وته کنه او چې بس ټي وي ته کېناست هغه پاسې ته کټ کړی و کنه وایي ته کم دی چې مې یاد دي چې مې میل پاسه ویلي و والله پاکستاني یعنې لکه ګوره دا سم مکالمه د دې لپاره موږ دومره خوشحالېدو چې ټول خپل خپلوان مې والله چې دا خبر کړي او خپله خو راکره ټلویزیون نو کنه غریبي وه او په دیوال کې مې داسې لږه غوندې سوړه کړې وه د هغې مخامخ د دا کور والا مخامخ هغې ځینې مې شش لګولې و کنه مې که راښکاره شو نو لکه دې هدف پورې که نه چې شوق هم ډېر زیات شوق ډېر زیات دی زمونږ د پښتنو د معاشره کې که هلک وي که جینۍ وي دې فیلډ ته په راتګ باندې ډېر مسلې پېښېږي یاره خبره دا ده که په هله اسانه اجازت نه ورکړي اصل کې خبره دا ده که نه دا د انسان کې دننه دا لکه دننه ښه پکار دی یو بنده اوس دا موږ دا ووایو چې په دې فیلډ کې اوس په نرسانې دي په هسپتال کې کار کوي بالکل استادانې دي په سکولونو کې کار کوي استادانې دي که نه بالکل په سکولونو کې کار کوي داسې خو د دنیا دغه دي چې دا ښځې پکې کارونه نه کوي بالکل نو هغه ښځې نه دي څولې په دې ځای کې هم چې ته ښه یې بالکل سړو ته ښځو ته دواړو ته زه به دا وایم چې مسلې ورته پېښېږي په دې موږ مخکې هم ګپ لګوو خبره وړاندې ته دا خبره کې زه ته خبره کوم زمونږ پلار چې ورته پته ولګي ټلویزیون کو سپلای ته لاس کو ګزاره دړم دا ته به دا کې ته به دا کیسې میسې کې لکه دا ډمتوب دې ته به دې خلکو لکه ډمتوب اوس ورشه ته لږ تپوس کوو چې ټول نه زیات عزت او ټول نه زیات قدر د ایکټر او په دې فیلډ کې زمونږ د اکټرانو دی بالکل د کې شک نشته او دا ده چې څوک ورته په بل نظر ګوري او د هغې خپل سوچ دی او د چا سوچ خود باندې خو ته پابندي نشي لګولی پیره موږ نشو لګولی په دې باندې موږ مخکې هم ګپ لګو دا ګپ مخ پر وړاندې بوځو خو دې وخت کې موږ سره ټایم شو د اعلانات اخلو بیا بېرته راځو جی ګرانو خوږو مینوالو د شمشاد ټلویزیون ټولو کتونکو ته یو ځل بیا د لونګ میل پروګرام کې هرکلی وایم ستاسو ښاغلی دروند مېلمه موږ سره ناست دی او ګپ ډېر زبردست روان دی او ما ته پوره یقین دی چې نننی پروګرام به ستاسو زړونو ته ډېر زیات پرېوتی وي همداسې ده که نه کله چې د خوښې کس راشي نو بیا هغه ویورز هم وایي چې یاره دا پروګرام ختم نه شي او هغه کس سره دغه شانته ښایسته ګپ لګېدلي اصل کې خبره ده هېڅ پته نه لګي که نه لکه دا دنیا ده که نه ډېر خلک دا شته چې لکه کیدی شي چې هغه لکه موږ نه خوښوي صحیح لکه ټول نه شو که نه کیدی شي پکې څوک پکې بور شي پاسې که نه سټ مټو ګري یاره دا څه لانجه ده مړه څه بل څه نشته پکې خو به هر حال خدای دې عزت وکړي د هغه خلکو چې د چا نم یو خوښ او ممتناسي ګرمي ده بس دې زه دې ګرمۍ لږ برباد کړم ځکه چې وجود مې ظاهره خبر لږ خیمه د ګرمۍ نه دوی ډېر سخته الرجي ده جی موږ اوس دا تپوس تاسو نه کوو چې اسماعیل شهید صاحب بذات خود کم یو پروډوسر سره کار کول دی له خوند ورکوي او کم رایټر یې ډېر زیات خوښ دی یاره جی زه به تاسو ته دا خبره وکړم ما زیات تر کار چې کم دی که نه تاسو رایټر خبره وکړه ما زیات تر کار دا زه نظر محمد صاحب دی صحیح کامیډي کې مطلب د دغه ثاني نشته سیریس به زه نه ویم بهرحال ځکه ما کړي م چې دي نو ما کامیډي ډرامې کړي دي د نظر محمد ډېر ښایسته لیکي دی کلیواله ژبه ده او خلک چې دی نو هغه ډېر زیات خوښوي
نو ما زما اکثر کوشش دی چې زه هم په نظر باندې او حقیقت سره نږدې لیکل کوي بالکل که نه او حقیقت خبره ده دا زه نه یم چې نو رایټرز چې کوم دي هغه ښه نه دي ټول ښه دي خو ټولو کې ښه دی که نه نظر محمد نو ملې په دې باندې لکه خفګان نه دی په کار ظاهره خبره ټول د هر چا خپله خوښ وي مغه ستاسو او پاتې چې پروډیوسر نو ما اکثر کوشش ما دا کړی دی چې ملې ښه پروډیوسر سره ما کار کړی لکه مسعود احمد شاه صاحب شوکت علي صاحب سره مې کار کړی مسعود احمد شاه صاحب داسې فرمان الله جان صاحب مونږ به قسم دی چې فرمان الله جان صاحب شو الله چې مسعود شاه صاحب شو اوس خو مالیا د خلکو بس لکه یو بادشاهي ده او یاره زه اکټر یم ټولو یا اکټر یې په هغه وخت کې مونږ ځان ته اکټر نه شو ویلی قسم یې څه به پراته چې لږ به م سټرس پاس کې به م لږه غلطي وکړه وبې ویشتو پې وایي دا لفظ تا غلط ویلی دا دې غلط ویلی دا ولې داسې ویلی سر جي به ټیک به چې سر جي نه بل څه نو اوس خو داسې راځي اکټر اجي راځئ د کیمرې آن کړئ جي راځئ او دا وایه وروره نو چې څه که نه نو اوس ویلی نه شو چې څه په خوله بس راغه به ډزې ته وښکلو که نه بالکل او دا زه خپله زه چې دا کم زما ګوري تاسو ډرامې سی ډي ډرامې زه کوم لګیا ما په دې کې زه قسم دی زه څوک هم نه معاف کوم بالکل نه معاف کوم زه وایم چې تر څو پورې تا دا ټیکړې نه صحیح او په کار هم د بیا ته آرټسټ د څه دپاره شو نه بیا او نن سبا دا خلک دي دا ناست دي باندې دی یوازې دلته نه لندن دی امریکا دا اوس خو دا سی ډي دا خو ډېره لرې پورې ورسېده او بیا هغې خبرې کوي هغې دا وایي مړه دا لفظ دا څه بکواس کړی او بیا وایي دا ډایرکټر دې ته وایي دا لفظ به دې ټیکړی وی که نه صحیح بالکل نو مخکې م ګپ خو ستاسو د ډرامو موږ سره ډېر ښایسته ښایسته کلیپس پراته دي نو تصویران پراته دي راځئ د دې ډرامو تصویران ګورو بیا بېرته واپس راځو پروګرام وړاندې ته جی یو ځلې بیا د شمشاد ټلویزیون ټولو خوږو مینوالو ته وایم هرکلی اسماعیل شهید صاحب کلیپس چې دي هغه تاسو وکتل تصویران یې دي تاسو وکتل مختلف ګیټ اپس وو مختلف ټیمپو وه او ډېر زیات خوند وي زما پخپله زما په کور کې ستاسو ډېر زیات فینس دي اول زما مور او هغه تاسو په کوم نوم پېژني مانی باندې مانی چې کوم ستاسو کرکټر او دا یو ډرامه وه څنګه مسعود احمد شاه صاحب کړې وه او لیکو نثار محمد خان صاحب سټیشن ډایرکټر ریډیو کې چې و هغه لیکلې وه او بس هغه ډرامه دومره کلیک شوه دومره مخکې لاړه چې هغه نوم لکه هغه نوم بس په ما باندې پوخ شو که نه هغې بس مانې نو تر اوس ما چې په لاره چېرته روان یم که نه چې وړوکې دومره ماشوم به روان وي ما به مانیو خدای پاک نو هغه وخت کې خو دی نو دوست څنګه زده کړه دا نوم زه بیا سوچ کوم دا ورته نیکه ویلي دي که نه چې دې مانې دی دا ځکه چې اوس زموږ عمرونه خو هم د خیره لکه ډېر دا بېله خبرې چې به ځان اصل یې ګوتې موتي وو ځان هلک ملک جوړ کړو خو یو خو لکه مطلب ډېر عمر خلک که نه ډېره مننه جی کومه کمی چې ما په پروګرام کې محسوس کوله هغه د پروګرام په اخره کې تاسو پوره کړه د هغې دپاره زه ستاسو ډېره مشکوره یم ډېره مننه جی ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دلته راغلئ موږ له وخت راکړه مینهوالو ستاسو هم ډېره مننه چې موږ سره کېناستئ زموږ دا پروګرام وکته خوند هم ترې واخیستو انشاءالله بل پروګرام کې به بیا حاضرېږو تر هغې پورې ما له اسماعیل شهید صاحب له او د شمشاد ټلویزیون پېښور څانګې پوره ټیم له اجازت راکړې د الله په امان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو خوږو مینهوالو زه یم ستاسو خپله قربانه مینا شمس او ستاسو د خوښې پروګرام د لونګ امیل پروګرام سره یو ځلې بیا تاسو ته هرکلی وایم او هیله لرم چې تاسو به د همیش په شانتې روغ جوړ یا خوشحاله وي او زموږ پروګرام ته به ناست یې په دې تمې به یې چې آیا نن به هم څه نوې مېلمه یا مېلمنه راغلي وي خو دا سوچ چې دی دا ستاسو ټوټلي بالکل غلط دی او هغه ځکه غلط دی چې تیر پروګرام کې مونږ سره زموږ خوږ دروند مېلمه راغلی و اسماعیل شهید صاحب راغلی و او بیا په تلو تلو کې ما تاسو ته دا هم ووایي چې خبرې ډېرې زیاتې دي او مونږ غواړو چې دا پروګرام مونږ دغه شانتې مخ پر وړاندې بوځو ما تاسو نه دا تپوس کول غوښتل چې په سیټ باندې کم اکټر یا اکټرې سره ډېر زیات ښه محسوس کوئ چې مطلب تاسو ته پته چې یاره دا زما د دې ډایلاګ ما له ډېر ښه رسپانس راکړي لګیا ما خو جي تا ته ویلې که زموږ سره تاسو کو زما هغه ډرامه کتلي لکه جھوٹ کی عادت نہیں مجھے بالکل ډېره زبردست کنه خو موږ پښتو کې هم کړی بیا بعد کې مله هډ کوارټر والا ویل چې نه دا ډېره ښه ډرامه ده صحیح او دا تاسو اردو کې کوي لکه غټه بیبي وه او بالکل نو ظاهره خبره چې ښه فنکار هغه چېرته څوک چې ښه فنکار وي
چې هغه تا ته ریسپانس ښه درکوي. بالکل. نو بس د هر فنکار دا خواهش چې ما سره دی داسې اکټره آمنے سامنے چې ما ته لکه زما د ډایلاګ لکه اکشن ریاکشن چې صحیح وي نو هله به خوند کوي. نو که ته او ته نشي کولی یو شی نو ظاهره خبره ده زه به وایم چې دا څنګه چلې دا به څه خوند وکړي. بالکل. نو هر فنکار چې کوم چې هر فنکار چې هغه ښه فنکار وي هغه نو زه هغه نو کوم ټولو فنکارانو سره کار تقریبا که زه ته وایم نو سلګونو نه زیات فنکارانو سره کار وکړو که نه. که اکټر مې اکټر کې لکه ښه اکټر وي چې هغه مله تا ته ښه ریسپانس درکوي چې هر څوک دا اوس یو سړی دی ما چېرته امیتابھ بچن سره والي یا مې شاهرخ خان سره والي یا د هغه سره که نه نو دا خو زموږ په نظر کې خو دا ډېر لوی فنکاران دي که دا خو موږ وایو چې جي دا خو د ورلډ منلی شوي فنکار یا مې ډینیرو سره والي دغه یا مې ټام کروز سره والي لکه نو زه به څه کومه نو که زه هغه ته ښه ریسپانس ورنه کړم ګوره هغه لکه موږ هغه ډېر ښه یادوو چې هغه ډېر ښه فنکاران دي لکه منلی شوي فنکاران دي او زه هغه ته ښه ریسپانس ورنه کړم هغوی به م وایي چې څه دې راوستي دي که نه د هر اکټر دا خواهش وي چې هغه ته د مخامخ ښه فنکار ودرېږي. بېشکه دې کې شک نشته. اسماعیل شهید صاحب ایوارډز ډېر زیات اخیستي دي. د پېښور ایوارډ چې دی نو هغه یو ریکارډ تاسو قایم کړی دی. د شکر الحمدلله زه به تاسو ته خبر وکړم چې ما د پی ټي وي لکه پاکستان ټلویزیون پېښور نه چې کوم دی نو ما اوس د خبر وکړم چې ما 10 ایوارډ اخیستي. ماشاءالله یو ریکارډ قایم دی. ریکارډ زه کوم ته وایم چې 10 ایوارډ معمولی خو نه چا اخیستي هیڅ چا نه دی اخیستي صرف او صرف چا غني کېم نشي اخیستي 10 ایوارډ یو ایوارډ والی بیا هغې سوچ کوي چې هلکه د یو ایوارډ اخیستی دویم ولې څنګه ورکوي نه ورکوي که نه ورکوي دا زه واحد فنکار یم چې 10 ایوارډ مې اخیستي. اوس به ته ما دا تپوس کوي چې دا 10 ایوارډ څنګه دا کال پس ایوارډ دقیق ګوره همدقې خبرې له مې راوستې همدقې خبرې مې را چې ما ته چې کوم ایوارډ میلاو دی که نه هغه 10 ساله ایوارډ دی 10 ساله نو چې 10 ساله ایوارډ شو نو خو د 10 کال ایوارډ دی که نه نو 10 نو کال پس یو ایوارډ یې که نه او زما 10 ساله ایوارډ شو نو 10 ایوارډ نه شو. بالکل شو. او بله خبره ده چې زما نامینیشن هم لکه نیشنل سطح باندې بالکل په نیشنل سطح باندې زما تقریبا 15 ځل نامینیشن شوی خو بدقسمتي به وي یا به مطلب هغې ډېر ښه پوهېده هغې به سوچ کړي که نه لکه کمې به لکه یي که نه مونږ کې کمې که مونږ کې وي او که نی سوري ستاسو خبره زه کټ کومه خو پېښور شو یا کویټه شوه دې ځایونو ته هغې وایي چې مطلب دا خو اړوپیس کې راځي نه که نه نو بس بهرحال خیر لکه دا خو مونږ نشو ویلی که نه اوس ځکه نشو ویلی چې اوس آینده دپاره هم لکه سوچ کو وسې نه چې هغه خو بیخي که نه لکه چرخی پرې رانه کېږي که نه چې تاسو لکه چې که نه مطلب دا نه دی. اوس ګوره مطلب جھوٹ کی عادت نہیں مجھے زما ډېره زبردست هیټ سیریل وه په هغې باندې ما ته صدر پاکستان مطلب صدر پاکستان صدارتي ایوارډ ما ته لکه خو خیر بهرحال په هغې دغه باندې که نه لکه ما ته چې کوم دی نو نیشنل ایوارډ دی رانه کو او صدر پې مطلب راته ایوارډ راکړو نو زه چاره ښه پورې اواز لکه خدای دې عزت وکړي مونږ په دې خوشحالېږو خو زما اصلي ایوارډ چې کوم دی که نه دا عوام دی دا ویورز دي چې تر څو پورې دي ویورز ما سره مینې محبت وي نو بس دغه ایوارډ دی که د دې کله مینه ختمه شوه د دې ویورز نو ظاهره خبره بس اسماعیل شاهد هم ختم خدای دې هغه ورځ مې راولي. جي مینهوالو ګپ شپ ډېر زیات خوند کوي خو دې وخت کې موږ سره وخت شو د اعلانات اخلو بیا بېرته راځو. جی ګرانو مینهوالو یو ځلې بیا تاسو ته هرکلی وایم ستاسو د خوښې پروګرام د لونګ عامل او ستاسو د خوښې آرټسټ موږ سره ناست دی جناب اسماعیل شهید صاحب دې سره به ګپ لګو راځئ پروګرام وړاندې بوځو. اوس به موږ راشو ایز ا ایکټر خو تاسو خلکو ډېر وکتی ډېر ستاسو کار خوښي لګیا دي تاسو چې دی نو تاسو بیا پرایویټ سایډ ته چې راغلی نو بیا ایکټر خو هم و پکې خو ډایرکشن سایډ ته تاسو راغلی او هغه تاسو سیریز کې شروعات وکړو. یاره جي زه تاسو ته خبر وکړم اصل کې دومره نه پوهېږو خو بهرحال مونږ کار کړی دی په پی ټي وي کې نو ظاهره خبره چې دا پروډیوسران چې زم کوم چا به مونږ ته لکه ډایرکشن راکولو نو بس لکه مونږ به کڅه راکته چې دا دې څه کوي بیا چې مطلب لکه د دې ټلویزیون نه بهر شو ظاهره خبره څه نه اصل لکه لږ نه لږ زده کړه کړې وه که نه
نو به دې سی ډي ته چې و د تقریبا ما سی ډي زما تقریبا 130 نه ابو ټیلی فلمونه جوړ کړ ماشاءالله 130 او دا ټول ډرامې زیات تر چې کوم نظر محمد لیکلي وي ما خو ته چې لکه ډېر ښه رایټر دی څنګه کامیډي خو ثاني نشته بالکل ډېر او مطلب دی لکه برملا ویم کان چې یو سړی په ټلویزیون دا خبره کوي که نه نو ظاهره خبره چې کروڑونو ورپسې موږ دا ویلی شو چې اربونه خلک یې مطلب دی چې دا پروګرام ګوري که نه نو ما د نظر محمد ډرامې ډېرې وکړې او د الله احسان دی فضل دی کرم دی دومره په ډایرکشن نه پوهېږم خو بهرحال ما کوشش کړی دی او څومره ډرامې مې چوکې نو هغه خلکو خوښې کړي دا ویور ناست دي لکه ودي وایي چې یاره مالی دا که نه لکه دا ډرامه یا ښه ده یا ښه نه ده خو کوشش مې کړی او ښې ښې ډرامې مې ورکړي دي او داسې ډرامې مې جوړې کړي دي چې انشاءالله تعالی چې فیملی سره بچو سره لور خور مور مامي چاچي ټول یو ځای کېنه پلار ورسره کېنو ورور ورسره کېنو مطلب دی ابه نه پاسي د دې ډرامې نه خو که چېرې داسې ډرامه سړی جوړه کړي چې هغه مطلب پلار ناسي ورسره لور ناسي یا به پلار پاسي او یا به لور پاسي که نو زما خپل سوچ او خپل دغه زما دی زه یم نه چې پلار هم پانسي او لور هم پانسي زه داسې دغه ځای چې په سی ډي کې څنګه تاسو شوی یا داسې یو دوه نور کسان دي چې هغوی به دا سوچ ساتي که نه چېرې زه داسې شی جوړ کړم چې هغه کور کې وکتلی شي وروڼو خویندو سره مور پلار سره وکتلی شي د سی ډي ماحول زموږ سی ډي پسې بد نه وایو هغه هم زموږ د آرټسټانو د روزۍ یو هغه د طریقه د لاره ده خو ولې په سی ډي کې چې دی نو د جینکو جامې په نیش په حساب شوی ټیک شوی ګانې ډانسونه هغې کې هغه بېخودي هغه بېشرمي په هغې کې راغله آیا دا شی خو زموږ فیملی نشي کتی که نه اوس زه تا ته چې خبره کوم که نه ګوره خبره دا ده چې که زما ډرامه کې دې داسې څه ولیده نو بیا خو زه مجرم او بل دا ده چې اوس نور څوک یې کوي نو هغې باندې زما خو څه وس نه رسي نه خو زه باندې چیف منسټر یم نه څه پریزیډنټ یم نه څه داسې ما سره اتارټي شته چې زه ورته یم چې وروره تاسو به دا کارونه نه کوئ خپل یې نه کوم په خپل یې نه کوم په خپل ځان پابندي لګولی شم په خپل ځان مې دا پابندي لګولې ده داسې ډرامې نه جوړوم چې فیملی والا ورته کینني چې ما خو درته خبره ختمه کړه چې پلار لور ښځه ماما مامي چاچي دا ناست دی نو یا خو به چې دی ماما او کاکا او لالا پاسي او یا به چې دی نو هغه پاسي زما ډرامه کې به انشاءالله تعالی چې دی نو دا خلک نه پاسي او تر انډه پورې به یې ګوري او زه چیلنج سره وایم او دې ګوري داسې یو ډرامه دی دوی ما ته وښي او کیدای شي میبي زه څه فرشته نه یم ما نه هم چېرته نو کوم داسې غلطیانې ملتیانې ما نه شوي مخکې که نه لکه داسې شروعات کې لکه لږې لالګې به رانه شوي او د هغې زه بله اوس هم معافي غواړم چې ما نه به داسې غلطیانې شوي خو بیا چې سوچ هم وکړو یکه دوکه کې درته یادوم زیاتي نه چې ده نو انشاءالله تعالی د دې نه پس ما خو دا شپږ چې دي که 15 ډرامې هم نظر محمد لیکلي ما هغې کې ګانې نه دي کړي ګانې مې پکې بندي کړي دي پکې ګانې نشته او د هغې باوجود هم هغه مطلب دی خلکو خوښي کوي اوس هم دا د ویورز ناست دي ډېر خلک ما ته مخې ته راشي نو صفا خبره هم ده ما ته هم دا خپل ځان عجیبه غوندې ښکاري که زما عمر داسې نه دی چې زه جینۍ سره په پټو کې ګډېږم که نه نو لکه عجیبه غوندې راته لګي نو دې حده پورې پروډیوسر ما ته والله چې ویل وي داسې خیر وي که ګډا مډا نه کوي خیر لږ تاسو ماډلینګ طریقې سره راځي لکه ماډلینګ غوندې پکې کوئ که نو هغې باندې هم زه سوچ کوم لکه سوچ پې کوم چې آیا زه مطلب دی دا ماډلینګ وکړم او کو نه کړم میبي چې ښه وي او د ویورز مطلب دا هغې کې به بیا به هم ورکې زما به پکې کوشش دی او دا کوشش به خامخی چې پلار لور ښځه ماما رور مامي چاچي یو ځای کینی او وګوري هغه دا سوچ چې کوم د ستاسو دی دا دغه کسان دا سوچ ولې نشي خپلولی دا ضروري نه چې په ګانې باندې د سیډي وچلي دا ضروري نه د ستاسو ډرامې هم کېږي که نه هغه هم خلک ګوري هغې نه خلک خوندلی یا کتلی کېږي زمونږ دا کسان چې دی سپیشلی زه به په دې ښځو باندې نه وایم چې دغه جینکو سره ولې دا احساس نشته دی ولې د خپل جسم نمایش کوي یاره جوس ما درته څه ویلې زما ډرامه چېرته داسې ډرامه راته ما ته خپله ډرامه داسې وښایه دغه خو یم که نه چې هغه کسان ستاسو سوچ ولې نشي اپنول یا تاسو یو ګروپ ولې نه جوړوئ هغې دایرې کې دننه ولې تاسو نشئ ګوره نو ما خو ته زه د خپل ځان ذمهوار یم که نه زما چې لوپټم اخوا دې خو یې که نه ګډه وډه یې که نه نو هلته زما جګړه په دې مې سټاپ کومه ریکارډینګ سټاپ دا لکه دا لوپټه ټیکه د غلطه د مړه غلط ښکاري اوس ځکه او زه چې کومه ډرامه کوم زما زوی ایډیټر دی محمد طارق شاهد جی بالکل پېژنم زما زوی دی هغه ایډیټر دی
چې ډرامه دغه شي نو زما کوشش دی زه خپلو بچو ته یم بچی زما اول زما ډرامه وګوري زه خپله لور کینوم زه خپله مطلب دی خپل زوی کینوم فیملی ته م کینه دې کې کوره که چېرته داسې نه کوم رسه شی راوته بچو ګوره چې بار راته څوک ونه وایي نو زما بچي چې وګوري هغه ځکه هم ښځې دي که نه ښځې نه دي چې زه ورته راشي بچی کینه زما بچي اول ټي وي ته کیني نه خدای ګواه دی الله ګواه دی اوس که زه دا خبره کوم ته به تاسو به منیم نه چې د ټلویزیون معامله چې کومه ده لکه ټي وي بره کیبل لګېدلی دی کیبل زموږ لاندې لګې بره نشته ښځو له نشته بس موږ ځان له لګولی ده موږ ظاهره خبرنامه خوا دې خوا دغه پکې وي که نه نو موږ ځان له لګولې ملګري راشي یا سره چې خپلې ډرامې مرامې کې چېرته یو ګوري یا پکې نور څه ظاهره په دې کیبل کې دا نه ښه هم پکې شته یو سړی مطلب بچ شی نه ګوري لکه وایي چې دا زه نه ګورم نو هغې کې خو مطلب دی تلاوت پکې شته ته پکې راوله خبرونه پکې شته ته پکې خبرونه وګوره که نه خو پاتې شوه زمونږ او زما سوچ او د هغه خلکو سوچ چې څوک دغه ډرامې جوړوي نو دا د هغې کار دی زه داسې نشم کولی بل دې مطلب ظاهره خبره چې پکې زیاتتر که تاسو وګورئ دا جنکۍ دې کې پښتني دي دا چې کومې کار کوي زما خو دا لکه زیاتتر چې کوم دی لکه د پنجاب سایډ دی هغې له پښتو نه ورځي ښه دا ځکه د ټولو د ترور د لور د انګور د خواښې اواز یو وي دا ځکه د ټول اواز یو وي نو مطلب ګوره ما ته ډبینګ وشي که نه نو هغې کې اوس دا خو هم یو ټیمپو وي نو بس هغې لکه پروډیوسر دا سوچ کوي چې اوس مطلب د دې دپاره دا 14 جینکۍ دي او دې دپاره به 14 جینکو له به مطلب 2,000 3,000 روپۍ به زه لکه که ورکوم نو 14 نو دا به دا دومره پیسې به بیا هغې څنګه چل وکړي هغه ټول له به ورکوي خو بس یو زنانه راولي هغې ته وایي ته به نیامې نیکه هغه نیامې چاچی به مې مور به مې خور به مې دغه به مې انګور به مې دغه به زه خپله مله کله نه کله کښېنم نو بس هم یو زه یم خدای چې دا مې دې خبره وکړه که دې بلې وکړه زه یم اکثر خولو ته ګورم چې دا اواز خو د دې دا خو دا ټیک چوپته د بلې ده زما اتفاق دی ستا دې خبرې سره خو څه مجبوریان دي که نه بهرحال دا خو د هغې مجبوریان دې سره خو زما چې څه مجبوري ده زما دا مجبوري ده چې زه داسې شی نشم جوړولی چې سبا عوام ما ته ګوته ونیسي چې مړه ستا خو خپل بچي په کور کې دي لوډه دې شته دغه دې شته نو بس سر څه چی نو بس هغه عوام دپاره هغې خلکو دپاره اسماعیل شهید صاحب څه پیغام ورکوي زموږ سیډي ته که وګورې یو طبقه ده یو سایډ خلک دي چې ډېر په ښه نظر ورته ګوري ټیک شو یو سایډ خلک داسې دي چې که هغه مونږ ښه کارم کوو نو په بد نظر ورته ګوري ډېرې په شروع کې چې کله زموږ د ټي وي کسان د سیډي اړخ ته راغلو نو ډېرو خلکو په دا اعتراض وکړو چې فلاني ته وګوره فلانې کار یې کړی دی فلانې نوم یې ځان له جوړ کړی په سیډي کې ځان له نوم خراب کړو اوس همدکه چې زه بیا ستا د خبرې له زه راځم الله ګواه دی چې ما مطلب دی چې اخبار مې وکتو نو اخبار کې همدغه د ټلویزیون فنکارانو او ما پسې دومره خبرې وکړې که نه دا پرایډ پرفارمنس پی پی هولډر دی او ده مړه څه ځان شرمولی یار او دا څه کوي لګیا دی دا وګوره یار دا دی هغه دي او ما هغه فنکاران چې چا خبرې کړي دي مکه فنکاران لګیا دي په سي ډي کې لګیا دي کارونه کوي او مکه فنکاران راغلي دي لالا بس زه په کله نه کله څنګه لکه ښې ټیکي او زما ډرامه خو بیا هم دا ده چې سړی خپلو بچو سره ګوري او دی هغه ډرامو کې کار کوي چې بچي څه چې مړه اوس تا ته څه وایم بالکل د نه کتون نو لکه پکار دا ده که نه چې لږ سوچ پکار دی زه هر هغه کار نه کوم چې زه سر ته نشم رسولی دا زما عادت دی ما ته کله ملګري ووایي چې یاره مطلب دی ځکه نه یا چېرته موټر مې یار زه غریب سړی او مې زه موټر زما شوق نشته یار مطلب ته ما ته موټر کې موټر به والم خو مې سبا به راسره موټر نه وي ځکه چې ته خو به عادت شوی یم نو بیا به زه څه چل کوم ته ما په دې باندې پوه کړه نالم هلکه دا فلانکې کار مې دا فلانکې خبره ځکه نه کوم چې سبا په دې خبره باندې زه سټینډ اخیستی نه جم نه کوم هغه خبره به کوم چې زه سبا هغه خبره سر ته رسولی شم چې کومه خبره زه سر ته نشم رسولی نو زه یې ولې وکړم زما اکثر مطلب د خپلو ملګرو سره همدغه خبرې چې هر هغه کار کوي چې تاسو یې سر ته رسولی او نه که چېرې تی سر ته نشي رسولی نو بیا مهرباني وکړه دا خبرې مه کوه ځکه چې دې خبرو سره دې اترو سره سړی بد ښکاري هماغه زما تاسو جي په خدای باندې اعتبار کوئ چې زما ډرامه ده همدغه خلک دي یو سي کور ته او ستاسو خیال دی دا دومره عزت چې موږ له خدای راکړی دا اسې پروردګار چاله نه ورکوي دا به زموږ په دې کردار باندې موږ له خدای پاک دا دومره عزت راکړي چې دا سړي را سره مینه ده په انګلینډ کې په بي بي سي کې ناست وم
او په بي بي سي کې مطلب د تقریبا د 1 غنټه 45 منټ کې د 1 غنټې پروګرام په هغې کې 15 غانې وي 15 واړه غانې ته ووتې وایي وروره زه عوام نشم پوره کولی تا سره سلام دعا کول غواړي تا ته سلام کوي د دغه کابل افغانستان نه په ما باندې دغه د افغانستان داخلي دي قسم دې ځانونه را باندې وجني دغه د افغانستان دومره مینه ده د دې خلکو ما سره چې زه تا ته نشم ویلی الله ګواه دی چې د دې افغانستان نه ما ته هلته ټلیفونونه خدای په غوت د ملي ته انګلینډونو ته منډې وي او ته زمونږ د افغانستان ته نه راځې موږ د نه خفه یو ما ورسره دا غځې نه واده وکړم انشاءالله تعالی چې زه به د افغانستان ته درځم او خامخا به درځم او بیا چې لاړم او کوم عزت او کوم قدر دې خلکو زما کړی دا به زه لحد ته وړم او تر لحده پورې نامعنی نشي هېرېدی پښتون سړی م په یو خبره پوهېږم بالکل او دا دې کې هېڅ شک نشته ماشاءالله ستاسو مینه خلوص هر یو کس سره دومره زیات چې هر یو کس بیا په دې مجبور شي تاسو په خپل زړه کې وساتي خبرو ډېر زیات خوند وکړو او زه غواړم چې د پروګرام دي نه موږ بیا ټایم وغواړو دي نه موږ بل پروګرام وکړو خبرې دومره زیاتې دي او ګپ دومره خوند وکړو د مطلب دا دی که ته تر ساره پورې خبرې کوې دا ویورز ته به زه تاسو سره لګیم دا خبره نشته ما خیال دی چې دا لکه ټلویزیون سره ټایم ختم شو ما ویلې خو موږ سره نه دی ختم موږ خو چې کله اول رازونه او چې کله راشو نو بیا بس بیا په ځان نیو په ځان ځکه نیو چې دا تاسو ناستي نو بس موږ بیا سي نو بیا خو به موږ هم درته ناست یو وایم چې زما په وس وې نو دا پروګرام به تقریبا ما 2 میاشتو د بدلتې ناست وم بس ویده کېدم هم خیر که چېرته خوب هم رالی بیا هم پکې نیغېدم نه څنګه یې زما مینهوالو وروڼو ټیک ټاک یې ښه یي طبیعتونه هم ښه دي خوشحاله یي بلکل همدغه شانتې به تاسو موږ له بل پروګرام له هم ټایم راکوئ تاسو نه موږ بل پروګرام هم کوو ولې چې دې مینه دومره زیاته ده او موږ نه غواړو چې دا خبرې په داسې په نیمه کې پاتې شي خو اوس دا پروګرام خپل پایې ته ورسېده ختم شو نو بس په اخره کې ستاسو ډېر زیات مینهوال دي دومره زر څنګه ختم شو دا څنګه پروګرام تاسو خو ماته ویلي تاسو راشئ غنټه 2-4 غنټې خو صرف موږ لکه عوام سره لکه خبرې مخاطب یو نو دا به انشاءالله موږ تاسو نه بیا پروګرام لکه بیا به هم راځو او بیا پروګرام به کوو تاسو به راځئ دا تاسو موږ سره واده وکړئ د ټولو په مخ نه انشاءالله ولې به نه راځو خامخا به راځو او خدای دې وکړي چې مطلب لکه مکمل ولا راشو کنه او ولادت بس مکمل ناس یو د خیر سره که خدای کړي خیر جی بالکل هر کله راتلی شي تاسو خپل کور په اخر کې د شمشاد ټلویزیون تاسو څومره مینوال یو پیغام نو خو پیغام خو د ما مطلب دا دی کنه چې د خپل مشرانو قدر وکړي د خپل والدینو قدر وکړي ځکه چې دا وخت بیا په تاسو را روان دی نو چې د بل قدر مو کو نو تاسو قدر وکړي مطلب مې دا دی چې څه کوئ هغه به وي او بله خبره ده چې په د اخره کې به زه مطلب دی زما خو پښتانه وروڼه دي او پښتون قوم چې دی دا ډېر امن والا خلک دی زه به یو دعا دا کوم چې خدای زموږ په ملک کې امن راولي پروردګاره او څوک چې زموږ د ملک د ورانولو کوشش کوي رب العالمین ته ورته د نیکو هدایت وکړي خدای پاکه افغانستان پاکستان دا دواړه یو ملک دی یو خلک یو او انشاءالله د افغانستان نه به دا زموږ پښتانه وروڼه دې خوا راځي او موږ به انشاءالله تعالی د دې پاکستان نه افغانستان ته ځو زموږ خپلو کې ډېره مینه ده ډېره زیاته مینه هم ده او دا مینه د خدای پاک تر عمره څه چې تر لحده پورې دا مینه زموږ قایم او دایمه ساتي خو په آخره کې یو بیا سایل پتری وهم په خپل ټوټي ټوټي کچکول بیا سایل پتری وهم په خپل ټوټي ټوټي کچکول خیر د پښتنو نه خیر د پښتنو نه د پښتو د پاره غواړم خیر د پښتنو نه د پښتو د پاره غواړم ډېر ښه ډېر زبردست او ما ته پوره یقین دی چې زموږ د شمشاد ټلویزیون مینوالو به هم د دې نه ډېر زیات خوند اخیستی وي او اوس به ستاسو هغه ګیله لرې شوي وي ډېر زیات ګپ دي موږ له ډېر وخت راکړه هغه خبرې چې کومې ستاسو په زړونو باندې وي چې تاسو ته د اسماعیل شاهد په هکله باندې پته ولګي
تاسو د هغې نه خبر شوئ اګاه شوئ او ډېر خوند تاسو د پروګرام نه واخیستو بل پروګرام کې به بیا حاضرېږو تر هغې پورې ما له اسماعیل شهید صاحب له او د شمشاد ټلویزیون پېښور څانګې پوره ټیم له اجازت راکړې د الله په امان